ترکیې په 6 میاشتو کې 15,000 افغان کډوال په زوره ایستلي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون ویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسماً ثبت شوي چې اکثره د لاندې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي دي، خو د هغوی په منځ کې 48,000 د اوږدې مودې د اقامت اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پیله د جون تر 22 پورې 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شو. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو لارو ترکیې ته وړي. ځینې ترکیې ته رسي او ځینې په نیمایي لاره کې ژوند بایلي.